أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نن زمونږ د قرآن کریم د ترجمې اول درس شروع کیږي. الله تعالی دې ماته د صحیح ترجمې کولو توفیق راکړي او تاسو ته دې الله تعالی د غوږ ایښودلو او زده کولو توفیق درکړي، نو هم ورته ګورئ او هم ورته ښه په غور غوږ ونیسئ. الفاتحه مکی سورت دی، و آیاتونه لري. د المدثر د سورت څخه وروسته نازل شوی دی. په تلاوت کې اول او په نزول کې پنځم سورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی سره. الرحمن چې ډیر زیات مهربان، الرحیم او پوره رحم کوونکی دی. په الرحمن کې د الله تعالی رحم عمومی دی، په مسلمانانو، کافرانو او ټولو کائناتو باندې دی. او په الرحیم کې د الله تعالی رحم خصوصی دی، صرف د مؤمنانو د پاره دی. الحمد لله رب العالمین. الحمد طول ثنا او صفتنا، لله خاص الله تعالی لردی. ربی چې پالون کې، العالمین د ټول عالمونو دی. مثلا د ملائکو بیل عالم دی، د انسانانو بیل او د پیریانو بیل عالم دی. الرحمن الرحیم. الرحمن ډیر زیات مهربان دی، الرحیم پورا رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین. مالکی واکدار، یومی دورزی، الدین د بدلی دی. یوم الدین دا د قیامت د 33 نومونو نه یو نوم دی. او د بدلی ورځ ورته ځکه وایي چې که چا ښه کار کړی وي د ښه کار بدل ورکول کیږي، او که چا بد کار کړی وي د بد کار بدل ورکول کیږي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایا خاص کا تاتا، نعبد مونږ عبادت کوو. ایاک خاص تاتا، نعبد مونږ عبادت کوو. و او ایا خاص کا ستانا، و ایاک او خاص ستانا، نستعین مونږ کومک غواړو. اهدی وخیا نا مونږ ته، اهدنا وخیا مونږ ته، الصراط لارا، المستقیم سما. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط لارا
الذین دهاغو کسانو انعمت چې انعام کړی تا علیهم په هغوی باندې چې نبیین صدیقین شهدا او صالحین دي غیر نه لاره د هغو بدو کسانو المغضوبی چې غضب شوی دی علیهم په هغوی باندې لکه یهودان ولا او نه لاره د هغو بدو کسانو الضالین چې گمراهان دي لکه نصوارا یعنی کرسچن آمین آمین د دې ویل په مانځه کې او د مانځه نه د باندې سنت دي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين